پرونه مم چې کومې خبرې کړې دي له یوې خبرې پښیمانه نه یو. نن هم دغه نظر ده چې طالب د ځان واک نه لري. طالب د پنجاب لکۍ پرېږدي، په هغه ورځ به سلم راشي، په هغه ورځ باندې به یو دوه پښتانه سره جوړم شي. دا فتنه د دې فتنې ته چې ته هره ورځ منډې ور وایې برادره، له تا نه مخکې چې د دې طالب چا رهبري کوله دغه پاکستان څه ورسره وکړه؟ والله له تا سره یې څه وکړه؟ 10 کاله یې د سپي په زنځیر تړلی وې. ته پښتون نه یې، ته افغان نه یې، تا ته له ځانه حیا نه درېږي؟ تا ته د پښتانه له لباسه حیا نه درېږي؟ تا ته د لوی کندهار نه حیا نه درېږي؟ په کوم دلیل تا هره ورځ ورخوڅه یې؟ څه رشته دي دا ورسره؟ تر تا تاریخي وطن ده، تر تا په اسلام زیات خبر ده، تر تا په پښتو زیات خبر ده. څه شی جنې زده کوې ته په دا ټوله نړۍ کې؟ له دې تور پنجابي نه ته څه شی زده کوې؟ یو داسې سړي ته ته ناست یې چې هغه تر پرونه پورې خدای نه مانه. ورسئ په یوټیوب کې سرچ کړئ دغه عمران نیازي څه یایي؟ هغه یایي چې کل تک میرا الله پہ ایمان نہیں تھا. د هغه د خپلې خولې خبرې دي. نو ملا برادره ته شرمیزې نه چې یو نیازي ته ناست یې چې هغه تر پرونه خدای نه مانه. راسه په دغه هلمند کې کېنه، راسه په دې کندهار کې کېنه، راسه دلته دغه د خدای پاک د توبې در خلاص ته، راسه په دغه مکه کې عمرې ته راسه. دلته چې یو افغان په طالب باندې نیوکې کوي، له ثبوت سره یې کوي چې طالب ته د ځان واک نه لرې. طالب که ته چېرته د افغانستان غمخور یې، ته چېرته ځان افغان بولې، دا افغان حکومت خو چغې و نارې درته وایي چې یورې دا جنګ بند که، راسه د نر غوندې په دې کابل کې وروره دفتر خلاص که. که دې ولس رایه درکړه لکه پرون ولسمشر ویلي دي چې زه هغه سړي ته پاچاهي ورسپارم، هغه سړي ته دا چوکۍ ورسپارم چې کوم سړی ولس وټاک. اوس که تا څوک نه ټاکي نو په زور خو یې د تا پلار ولاکه ونیسي. دا وطن خو یو د تا د پلار ولاکه د مام ده. زه دې نه غواړم ته په زور په ما پاچاهي کوې. پرون هم په زور راغلی وې. څوک یې ته چې یو د تا ولس دې نه غواړي؟ ته راسه دا توپک کېږده چې خلک دې مخ ته ناړي در توکي که نه در توکي. ته پاچاهي غواړې؟ بیا هغه دلالان دلته د موقت حکومت چغې وایي. ګورئ دغسې دا خو څه نوې لوبه نه ده چې موږ له دغه نه خبر نه یو. د دغه ولس خبرو ته، د دغه ولس ته دغه شهید ډاکټر نجیب د دغه ولس ومنله څه وسو؟ په دارم راوځړاو، کافرم باله، کمونیستم باله، ټاپیم پې لګولې. ښه چې هغه کافر خو در چې کېنوست، هغه خو درته وویلې چې دا ته دا د وطن مسلمانه تا وطن باندې څه وکړه چې دا کافر لرې څه، چې دا کافر په دې وطن باندې باچا و د وطن سالو چې تا ته مسلمانه په لاس درغی سالس. هغه خو تا کافر باله، هغه کافر خو تا ته دا وطن در پرېښو. څه دې پې وکړه؟ ولې بیا له بل مسلمان سره نه جوړېدې؟ تاسې خو ټول مجاهدین وئ. کمونیست خو ماغه باله، کافر و د روس غلام خو ماغه باله چې هغه تا ته دا وطن در پرېښو. له هغه نه وروسته په دې وطن کې سال دې جوړ که. د تا د جهاد، د تا د اسلام له لاسه د ما خوندې ومندې بې عزته شوې. په پاکستان کې سپیو سړي ته ودرېدلې. د تا جنرالان راجک سوروره د تور پنجابي په کور کې به مزدوري کوله. د شهید ډاکټر نجیب د وخت جنرالان راجک سوروره کچالو به خرڅول، په سره ګرمي کې به وروره په ګرمي ته به ولاړو. دغه د تا خیر ورسېد وطن ته. والله بالله په سمت الله هر هغه افغان چې په دې کلمه چې ځان ته مسلمان یایي او یایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او نن په دغه وخت کې دی خپل غږ نه پورته کوي، لا له چا ډارېږي، والله بلا که هغه سړی ایمان تیر کړي. دا د ملا برادر د پلار نه ده دا وطن، نه د اشرف غني د پلار ده دا وطن. د موږ او د تاسې د ټولو افغانانو وطن ده او ټول حق لرو. حق ته به حق یایو. ولسمشر دې دلته په حق ده درته یایي چې ولس دې رایه درکړي. راسه د نر غوندې راسه د ما د پلار چوکۍ نه ده. پیرنډ نه یم په زور ملا برادره، لا حیبتي لا بل د چا پلار ولاکه په دې چوکۍ کینی په زور باندې. وس هغه افغانستان نه ده، وس هغه وختونه نه دي چې غره ته وخېږې چې نجیب کافر ده او مان الله کافر ده. ته کافر یې، د تا پلار کافر ده چې په افغانانو د کفر ټاپې لګوې. د تا هغه بادار کافر ده چې هغه هره ورځ ورخوڅی عطر ورکوي او چپې ورسره اخلي.
سپای یو سړی راجګ شوی دلته د خور او د مور کنځاوي موږ ته کوي مسیر دا اوس دغه یونس صالح صاحب خبرې کولې ورسئ په کمنټ کې دغو دلالانو څه شی ورته لیکل ولې کومه د اسلام نه د باندې خبره یې کړې وه بې پښتو خبره یې کړې ده د چا خور او مور ته یې کنځا کړې ده دومره بې پښتو خلک دومره بې اسلامه خلک خو ما والله بالله په یهودو کې لیدلی چې د یو سړي د ګیرې لحاظ نه کوي د یو سړي د عمر لحاظ نه کوي دا خو پیغمبران خو ولا کوي دا هیبتي دغو چې د دوی خلاف څوک خبره وکړي هغه کافر سو پیغمبران دي اصحابان دي څوک دي دی قاتلان دي قاتلان قاتل ته چې قاتل څوک نشي ویلی هغه منافق ده ټول عمر د افغانانو وزلي بیا هم دغه دولت دغه نظام درته یایي چې راسه خدای دې راوله که دې ولس رایه درکړه د ما په سر سترګو قبولې کنې په زور چې دا اوس خو به خالي پنجاب در سره ولاړي چې دا ټوله نړۍ در سره ودرېږي په تای قرآن کې است به بیا په دغه کابل کې چاته ونه یایي چې سڼې دې اوږدې دي او که لنډې دي ډېره مننه یارانو ژوندي اوسئ